سمکه ملګرو زه درته یو څو طریقې ښایم ملګرو تاسو راشئ سیټینګ رامه باندې کلیک وکړئ کله چې پر سیټینګ باندې کلیک وکړو نو ملګرو لږ لاندې لاړ شئ دلته خو تاسو ته شاپ بر خبرې کوي چې دغه ځای کې هغه سوپر لایکونه درته ښکاري چې ته کوم سوپر لایکونه لرئ زه پر سوپر لایک بټن باندې کلیک کوم نو 32 سوپر لایک زه لرم صحیح ده ملګرو زه 32 سوپر لایک راسره دي صحیح ده دغه زه یو کس ته ګفټ کوم یعنی هغه کس مونیټایز کوم یعنی هغه زما دویم یعنی دریم اکونټ دی هغه ته زه دغه سوپر لایکونه ورکوم هغه چینل پرې مونیټایز کوم یو څو طریقې پکې درخوایم ویډیو در سره سکیپ کوئ ما ویډیو نور ملګرو ته در سره شیر کړئ ویډیو ته هم لایک در سره کړئ که چینل مو نوی سبسکرایب کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ زه هم دغه کس ته یو څو دنې سوپر لایکونه ډلای کوم مثلا یعنی دویم اکونټ مې دی هغه ته زه سوپر لایک ورکوم همدغه دې ته یو څو دنې سوپر لایکونه لیږم صحیح ده نو دغه ویډیوګانو ته زه سوپر لایکونه ورکوم ښه یعنی دغه کې یو څو دنې عکسونه دي لکه دې عکس ته ما ورته سوپر لایک ورکړی دی تاسو به سوپر لایک زده کړئ چې څه ډول سوپر لایک ورته ورکول کېږي همدغه ته یو بل چا ورته سوپر لایک ورکړی دی ښه نو دغه تاسو کتلی شئ یو بل چا ورته سوپر لایک ورکړی دی زه به ورته یو بل عکس ته ورته سوپر لایک ورکوم سوپر لایک بټن باندې کلیک وکړئ دلته پر سیده د زړه باندې یعنی سوپر لایک بټن باندې کلیک وکړئ نو سوپر لایک ما ورته ډالای کړو تاسو کتلی شئ نو یو سوپر لایک ما ورته ورکړو نو راځم ورته درې سوپر لایک شو ملګرو یو ورته بل سوپر لایک ورته ورکوم صحیح ملګرو بیا ورته زړه باندې کلیک کوم یو بل سوپر لایک مې ورته ورکړو نو که چېرې ملګرو ما په تېره ویډیو کې درته ویلي و چې که چېرې ما فالو کړه یعنی ما چینل مو فالو کړه او زما پر چینل باندې مو پوستونه وکړه زما اکونټ مو فالو کړه زه تاسو ته سوپر لایک درکوم نو هغه خبره به انشاءالله بالکل سمه زه درته سوپر لایک درکوم نو دا د یو بل سوپر لایک مې ورته ورکړو صحیح ده ملګرو زه ورته دې څخه بیک کېږم تاسو زما اکونټ لیدلی شئ چې دغه زما اکونټ دی زما در سره فالو کړئ زه بالکل تاسو ته سوپر لایک درکوم دغه زما اکونټ دی ریحان کینګ په سرچ کې ورته ولیکئ کله چې تاسو سرچ ته راغلی په دغه پلس نشان باندې کلیک وکړئ دلته به د سرچ کې ورته ولیکئ ریحان کینګ ورته ولیکئ ډایرکټ زما اکونټ درته راوړي او بیرته دغه ځای ته راشئ دلته زما دغه ځای کې ورته ولیکئ د سرچ کې ټیج ریحان کله چې ټیج ریحان ورکو دغه اولنی یو چې ښکاري دغه یو به در سره فال کړئ پر همدغه باندې پوسټونه کوئ زه تاسو ته سوپر لایک درکوم چې کوم یو زیات پوسټ پرې راغلی و زیات کسانو پوسټونه پکې کړي وي هغه ته زه سوپر لایک ورکوم ما چې کوم کس ته ملګرو سوپر لایکونه ورکړئ هغه اکونټ ته اوس داخلیږم صحیح ده ملګرو یعنې هغه مې دویم اکونټ یې ته زه سوپر لایک ورکوم هغه پرې مونیټایز کوم یعنې پاتې ولې مونیټایز څخه ما سره 22 یعنې فرض مثال 32 سوپر لایکونه اوس راځم چې څو سوپر لایکونه سره پاتې شول نو راځم سوپر لایک باندې کلیک کوم 90 سوپر لایکونه را سره پاتې شو یو ورته دوه مخکې ورسره و او څو دنې ما ورکړل درې دنې ما ورکړل ورته 15 سوپر لایکونه لیده سره شو زه راځم زما دویم اکونټ ته سیګن اپ بټن باندې کلیک کوم سیګن اپ کېږم دویم اکونټ راخلاصوم دغه درې سوپر لایکونه ما لیدې اکونټ څخه ورته ډالای کړي یعنې ورته ورکړي مو یا مې بله ورځ ورته ورکړی و او یو ورته بل چا پخوا ورکړی و صحیح ده ملګرو زه اوس راځم خپل دویم اکونټ ته نو دلته دغه اکونټ کې خو بیخي کم دی نو دغه ته ما ورته کوم لایکونه چې ورکړي پر همدغه ځای کې دي صحیح ده ملګرو لکه دې ته مې چې ورته سوپر لایک ورکړی دا ځای باندې کلیک وکړئ درته ښایي چې څه ورته ورکړی دی نو زه دغه اوس مونیټایز کوم تاسو به مونیټایز هم زده کړئ راشئ تاسو دغه ځای کې د انوایټ چې لیکلی دی دلته موږ ګورو چې زموږ پر لینک باندې څوک راغلي دي دلته بالکل یو څو کسان پرې راغلي دي دغه دوه کسان هم زما د دې دویم اکونټ پر لینک باندې راغلي دي ښه نو دلته زه لږ لاندې راځم شاپ برخې ته چې کله راغلم دلته هم سوپر لایکونه ګورم چې څو سوپر لایکونه راسره دي فکر کوم نشته راسره صحیح ده او دې ځای څخه وځم دې ځای ته راځم چې څو ډالر راسره نه شپېته راسه ډالر دي صحیح ده ملګرو نو دغه بالکل موږ ته دغه 15 لایکونه پوره شوي دي نو موږ به مونیټایز ته راشو دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ کله دا ځای باندې تاسو کلیک وکړو نو دغه به څنګه شي مونیټایز به شي ښه دلته به تاسو فرست نیم ورکړئ لاست نیم به ورته ورکړئ خپل نمبر به ورته ورکړئ هیواد به ورته ورکړئ نو کنټینیو بټن باندې به کلیک وکړئ ډایرکټ به تاسو جیمیل څنګه شي یعنې د اکونټ به مونیټایز شي نو ملګرو دغه مې ورته ورکړو نو وروسته به کنټینیو بټن باندې کلیک کوم نو چینل مې څنګه شو مونیټایز شو زموږ ته جیمیل راشي په هغه جیمیل کې موږ ته ویلي وي چې تاسو دغه یو میسیج راته وکړو بالکل زموږ چینل هم مونیټایز شو د څه شي په واسطه مو مونیټایز کړو د سوپر لایکونو په واسطه نو تاسو هم کولی شئ چې سوپر لایکونه واخلئ یعنې ترلاسه کړئ د دې لپاره ما درته ویډیو جوړه کړې وه ما در سره فالو کړئ یعنې دویم اکونټ مې چې کوم درته وښودو ریحان کینګ و همدغه در سره فالو کړئ زما پر ټیج ریحان په نوم باندې چینل باندې پوسټونه کوئ زه درته تاسو ته سوپر لایکونه درکوم زه هم نور سوپر لایکونه اخلم ان تر 200 پورې سوپر لایکونه زه اخلم نو تاسو ته بالکل ګفټ کوم نو تاسو سمپل ما در سره تعقیب کړئ نو ملګرو دغه درکم درته پکې وښوده چې تاسو سوپر لایک چاته څه ډول ورکړئ سوپر لایکونه څه ډول معلومیږي او تاسو چینل څنګه مونیټایز کولی شئ نو دغه ویډیو که خوښه مې ویډیو در سره لایک کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ مخکې ملګرو سره یې هم شیر کړئ مننه